لکه یو مولا ته مې وی چې هلکه خبره واوره دا جنازه دې چې وکړه دا خو ډېر لوی ارامي و ما ته ویل ارامي و نو ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ما د کومه داسې په اودس کې جنازه کړې ده خو لسو لوټې د جیبه راویستې زمونږ دې سره کارو د دلته په خدای کور مران کوه ملا هم خړ شو تاسو به واه واه ملا هم خړ خیر خلک ټپکا او دا ویل چې ملا هم خړ شو دا هغه خلک وایي لکه هغه په ابتاباد کې چې ولاړ دی خدای دې هغه کامیاب کړي ډېره مزه به وکړي ځکه چې نه د سړو نه پوره شو نه د ښځو نه پوره شوه اوس خبره د اجراګانو راله دی خو وګورئ ما ته وګورئ یعنې مونږ په داسې دلمل کې اوسېږو چې په حکومت کې دا هم اجازت شته چې اجرا هم ټکټ میلاوېدی شي مونږ په داسې ملک کې اوسېږو مونږ په الیپور جیل کې وو نو جلیا خان د خدای وبخښي د باچا خان خوریا و مونږ سره جیل کې استاسو د دې سبب دو درې باره که ما سره و په سن 73 کې خو بیا مې یو مونه کتو چې مړه دي که ژوندي دي خدای نو یو سړی په جیل کې وی چې مولانا صاحب زه چې د جیل نه وځم نو په پاکستان کې به نه اوسېږم په پټي کې به کوټه جوړم پکې به اوسېږم نو جلیا خان ما پسې راغی راشه که نه دا وی داسې د حکومت دی چې دا د خدای کمقلم جیل ته راوستی دی یعنې ده په پټی د پاکستان نه باغ کوي نو مونږ په داسې دله ملک کې اوسېږو چې اجرا ته هم اجازت ده منبرۍ میلاو شوی دی اجرا هم الیکشن لړولی شي دا اوس د لاټین زمانه ده خدای ورک کا چې ورک شي چېرته عقل هم درکې شته که نشته دا د لاټین زمانه ده دا خو د راډ زمانه ده دا خو د بلفونو زمانه ده دا خو د فلش زمانه ده ته به همغسې پټي کې په ډیران غول کې دله خو دی د ولاړې ځان له غولخاني د ناستې ځان لري د پروتې ځان لري د دې کور کې راشه چې درته وښیم بېادبي دې معافي اوس خولې له راله د دوی په کور کې په ټټۍ کې 2 قسمه د اوبو پریشر یې لګېدلي دي 2 قسمه یو قسم دا دی چې هغه او دسمات یې وکړي نو په هغې کې به اوبه را چالو شي نو دا ځای به درته په خپله ووینځي ته به لاس نه وروړې دویم قسم دا دی چې هغه به بیا بند کړي نو هوا به چالو شي بیا به درته وچکي نو ستا دا خانه خو دې په باد وچېږي او موږ به همدغسې په پټو کې کاڼي ځان پورې موږ شریف په پاکستان کې هغه چاته وایي چې هغه اول نمبر بدماشي شرابي وي زناکار وي ښځې او لوڼی پر بندې ګرځي او شاملان نن هغه خلقو ته معززین او شریفان ویلی شي ته ما چې یو دا پټکي والا یا پرتوګ والا یا دا لوی کمیس دا وایي شیخان میخان مونږ سره هلته کلي کې یو دی دا شیخان میخان مال دا خانان مانان خانان مانان ارباپان مرباپان داسې تاسو خیال راغی تاسو د هلکانو کمیس هم دې ځای کې تنګ دی هلکه دا دې ځای کې دې ولې تنګ کړی وی چې دا رستو دا خانه مې ښکاري خو داسې شرمېدلي بلکې اوسېږو او داسې شرمېدلی قوم دی نو ما ته وګورئ زه په دې ملک کې داسې نظام غواړم داسې نظام چې عادل وکړم چې کم نه د چا ږیره کله که سر به ترې غوڅوم کم نه کم هلک د ښځو غوندې ویښته جوړ کړ نه مرداروم او دا هلک به د ځان تماشه و ښځه که چا بار بربنده په سړک ولیده چا وینیسه یو ویښته چې یوه ښځه په چا وتښتو کرانه ښځه بار راووته دا مخ مې تور کړي راوبدي په ایمان اوس خو ښځې میړی له اوده پروت دي چې دې لپسټک کړی
او صاحبه څه چل دی بټوه ملا په لاس تاسو ښځه له بټوه ملا غوښتي زمونږ ښځې بټوې ګرځي دا چل پښتو مه وایئ لنګونه ووهئ دا شرمېدلی ملک او شرمېدلی قوم دی من خدا سي په قهر اخته یو که نه چې ادیرې له لاړ شوم چې سپېره مړی چېرته شیخ میخ مړي نو محمد رسول دعا کوئ ګرمي او چې غوړي او سربي خله واڼه سخوندري کله آیات کرسي باندې لوټې ته مې اوس هېږنو ته کله صورت یاسین شروع کله پکې دا شیخان आवाज وکړي نه صفه کوي وکړي الکه سپونه وشماري ګیره دې کله شخو غلې ودرېږه کور دې وران شه کور دې د میردین جماعت شخو غلې ودرېږه نه کوي اته کوي الکه ته هوا ته پکې د کم ځای نه راغلی عزیزانو هر څه ته ټینګېدا آسان دي او دې ته ټینګېده ګران دي دا ګوتې لګېدسې کوي ټولو کوي ټول وګورئ دې ته ټینګېده هر څه ته ټینګېده آسان او دې ته ټینګېده تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دې قومي سیارونه کتلیو بلو پرنټونه کتلیو ها زمانہ ممنا غستا او د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناست وې نو په 4 بجې یو غلچ درکو چې غلچ دل درکو نو هر سړي د کټ نه ټوکو هغه رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغه باندې به اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې د جمعات کې نه ګوره دا الله نوم پورې بټو کې مسخره کوي آیم په 4 بجې را پاسول هغه پلیته خزه چې د شپې په 1 بجې د سنمان تلې هغه مې مولي دی چې میدان ته راوته ما ته وی مولوی صاحب کې برسي یا الله خیر یا الله لکه مې خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخولید خال مې د کونډې په مخولید جونه د خوارشي چې ډېر نګدي خالونه نن مې هغه پلیت یو مردار هم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې به اختیار د باندې خپل نام واغسته کنه بیا درته خپل زور خود قوت درته خود طاقت درته خود غډېدې درته خود چاته سوچاته غډېدې راشي ما در باندې کوټه وګرځولا اوس خدای هغه تابچ کی تا د اخلاص کی نبی ادم ملکم تمرا مبارک دی چې 300 کورونا ګرځي دلی دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبل او خیمه رولې گئی مونږ سره خو زنيشتا تاسو سره څه کنيشتا 400 تاسو نه فالتو کی 800 تاسو نه فالتو کی